زخمی شو ابو جهل د معاذ موعود د لاسه د دواړو ماشومانو وله توره کړه را خلاصه بیا بل صحابي ورباندې کېناسته د پاسه نو تنی ورله پرې کړه سر ته هغسې جدا دی او ته یې نه منې پاګله بسم الله الرحمن الرحیم زما خوږو اورېدونکو او په شعر ادب مینو خلکو دې نه مخکې ما شبیر سره یو چاربیته ریکارډ کړې وه چې هغه په لکونو خلکو خوښه کړه زه د هغې د ټولو مننه کوم او یو مولوي صاحب په هغې باندې ډېر نیک تاثرات ورکړي دي سره د دې چې زما د هغه سره شناخت نه و د هغه مولوي صاحب زه غټه شکریا ادا کوم او په دې باندې د خدای شکر ادا کوم چې زما دا اشعار خلکو خوښ کړو او اوس زه دا نوي چاربیته ستاسو مخکې اقدمه چې د دې الفاظ څه په دا رنګې دي چې په دواړو جهانونو حکومت کوي باچا دی او ته یې نه منې پاګله په دواړو جهانونو حکومت کوي باچا دی او ته یې نه منې پاګله شریک ورسره نشته بې شریکه شهنشاه دی او ته یې نه منې پاګله ژوندي د مړ پیدا کې قدرتونو ته یې ګوره ژوندي د مړ پیدا کې قدرتونو ته یې ګوره اسمان ته ستنې نشته حکمتونو ته یې ګوره ژوندي د مړ پیدا کې قدرتونو ته یې ګوره او اسمان ته ستنې نشته حکمتونو ته یې ګوره سیندونو ته یې ګوره دریابونو ته یې ګوره او خالق دی هم مالک د واړه ځمکې د سما دی او ته یې نه منې پاګله خالق دی هم مالک د واړه ځمکې د سما دی او ته یې نه منې پاګله شریک ورسره نشته بې شریکه شهنشاه دی او ته یې نه منې پاګله او دا دویمه کړی ده چې دا نور به څوک راوخېږي دا نور به څوک پناه کړي دا نور به څوک راوخېږي دا نور به څوک پناه کړي په خپلو قدرتونو باندې توره شپه رڼا کړي دا نور به څوک راوخېږي دا نور به څوک پناه کړي په خپلو قدرتونو باندې توره شپه رڼا کړي او رازق دی هر زندله په خپل وخت رزق پیدا کړي نه یوازې په موږ نه دی مهربانه په هر چا دی او ته یې نه منې پاګله یوازې په موږ نه دی مهربانه په هر چا دی او ته یې نه منې پاګله شریک ورسره نشته بې شریکه شهنشاه دی او ته یې نه منې پاګله او نمرود مقابلے لئے پیدا خلیل اللہ کو نمرود مقابلے لئے پیدا خلیل اللہ کو اکا ارسم رظالم کو گڈ ماشی تباہ کو او فرعون باندې لوی بیا موسی کلیم الله کو نو ابلیس سره بزی چې د ابلیس سره همراه دی او ته یې نه منې پاګله ابلیس سره بزی چې د ابلیس سره همراه دی او ته یې نه منې پاګله شریک ورسره نشته بې شریکه شهنشاه دی او ته یې نه منې پاګله او زخمی شو ابو جهل د معاذ موعود د لاسه زخمی شو ابو جهل د معاذ موعود د لاسه د دواړو ماشومانو وله توره کړه را خلاصه بیا بل صحابي ورباندې کېناسته د پاسه نو تنی ورله پرې کړه سر ته هغسې جدا دی او ته یې نه منې پاګله تنی ورله پرې کړه سر ته هغسې جدا دی او ته یې نه منې پاګله نو شریک ورسره نشته بې شریکه شهنشاه دی او ته یې نه منې پاګله نو څلور دي کتابونه معتبر پکې قرآن دی څلور دي کتابونه معتبر پکې قرآن دی او الله دې رالیږلي په دې ټولو ایمان دی نو شفیع په قیامت کې محمد اخیر زمان دی 1,00,000 مرسلانو کې بالا دی او ته یې نه منې پاګله
1,40,000 مرسلانو کې بالا دی او ته نه منې پاګله نو شریک ورسره نشته بې شریکه شهنشاه دی او ته نه منې پاګله په دواړو جهانونو حکومت کوي باچا دی او ته نه منې پاګله او چاربیتې دي درنې دي کلیاړواله صاحب زره چاربیتې دي درنې دي کلیاړواله صاحب زره دا ښکلي قیمتي اشعار د مشه د نظره تر څو چې در کیسه وي معافي غواړه د اکبره نو ماریز دې په میدان کې کوزې سترګې وارخطا دی او ته یې نه منې پاګله ماریز دې په میدان کې کوزې سترګې وارخطا دی او ته یې نه منې پاګله نو شریک ورسره نشته بې شریکه شهنشاه دی او ته یې نه منې پاګله په دواړو جهانونو حکومت کوي بادشاه دی